افغانستان د لومړي ځل لپاره د هند پر وړاندې د لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وبایلله. افغان لوبډله پرون د هند په موهالي لوبغالي کې له هندۍ لوبډلې سره د لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې مخامخ شوه. د لوبې پچه هندۍ لوبډلې وګټله او افغان لوبډلې ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. افغان لوبغاړو په ټاکلو شلو اورونو کې د 5 وکټو په زیان مقابلې لوبډلې ته 150 منډې هدف ورکړ. د لوبې په دویمه پاڼۍ کې افغان توپ اچوونکو ښه پیل واخیست او د هند 2 مهم لوبغاړي یې په لومړنیو اورونو کې وسوځول، خو د لوبې وروستي اورونه د هندۍ لوبډلې په ګټې واوښتل او ټاکلی هدف یې د 4 لوبغاړو په زیان سره په 12.3 اورونو کې پوره کړ. په افغان توپ اچوونکو کې مجیب زدران 2 او عظمت الله عمرزي یو لوبغاړی وسوځاوه. له لوبې وروسته د افغان ملي لوبډلې موقت لوبډلمشر ابراهیم زدران وویل چې د توپ وهنې پیل مو ښه نه و او د پلان مطابق د مناسب هدف په ټاکلو ونه توانېدو. زدران زیاته کړه که هدف مو څه نه څه زیات وای بیا مو مقابله لوبډله تر وروستیا ورسوله، خو نوموړي په توپ وهنه او ډګر ساتنه کې نیمګړتیاوې ومنلې او د راتلونکو لوبو لپاره یې د ښه کولو ډاډ ورکړ. افغانستان او هند به د لوبلړۍ د دویمې لوبې لپاره د راتلونکي یکشنبې په ورځ یو ځل بیا د ماښام په 6 بجو سره مخامخ شي.